ګرانو مینوالو زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نن ډېره یو جالبه موضوع د ستاسو په حضور کې وړاندې کوو او له تاسو سره مننه کوو چې نور دوستانو سره یې که شریکه کړئ نو منندوی به مو یاستو. هغه موضوع ده د مثبتو افکارو پراختیا او اهمیت. د انسان شخصیت او رفتارونه تر ډېره د هغه افکارو پر اساس دي او د دې افکارو پراختیا زموږ په ورځني ژوند او ټولنیز اړیکو کې مهمه رول لري. د مثبتو افکارو روزنه نه یوازې فردي ژوند ته بلکې ټولنې ته هم ښه بدلون راوړي. دلته موږ د مثبتو افکارو اړوند ځینې مهم ټکي شریکوو چې د کورنۍ په سطحه او په ایمیلونو کې باید وکاروو. د کورنۍ لپاره د مثبت افکارو ځینې مهم ټکي: 1. مثبت اړیکې او ملاتړ. په کورنۍ کې د مثبتو اړیکو او ملاتړ فضا جوړول ډېر مهم دي. د کورنۍ غړي باید یو بل ته په ستونزو او چیلنجونو کې ملاتړ او حوصله ورکړي. دا کار د دې سبب ګرځي چې د کورنۍ غړي خپل احساسات ښه څرګند کړي او یو بل ته ډاډ ورکړي. 2. مثبت خبرې کول. د کورنۍ غړي باید د مثبتو او هڅونکو خبرو څخه استفاده وکړي. کله چې د کورنۍ یو غړی کومه تېروتنه وکړي، پر ځای د انتقاد کولو د حل لارې موندلو ته هڅول ډېر مؤثره وي. په دې توګه د اړیکو کیفیت لوړیږي او د ستونزو حل اسانه کیږي. 3. د مشکلاتو ګډ حل. د کورنۍ په سطحه مشکلات باید د ګډو هڅو له لارې حل شي. هر غړی باید خپل نظریات وړاندې کړي او د ستونزو د حل لپاره یو ځای هڅه وکړو. دا کار د کورنۍ غړو ترمنځ همکاري او د متقابل باور فضا رامنځته کوي. 4. د ښه وخت تېرېدو هڅول. د کورنۍ په منځ کې خوشحاله او مثبت فعالیتونه لکه ګډ تفریح، لوبې او د فامیلي پیښو کې ګډون د کورنۍ اړیکې مضبوطوي او د ټولو غړو لپاره یو خوشحال او پیاوړی چاپیریال جوړوي. 5. قدرداني او مننه. د کورنۍ غړي باید د یو بل څخه د هغوی د هڅو او مرستو لپاره مننه وکړي. د قدردانۍ کلمې لکه مننه او ستاسو له مرستې څخه خوشحاله یم د مثبتو افکارو پراختیا لپاره اړینې دي. د ایمیلونو لپاره د مثبت افکارو ځینې مهم ټکي: 1. د ایمیل مثبت پیل. کله چې ایمیل ولیکئ، سعی وکړئ د مثبتو او دوستانه خبرو سره پیل وکړئ. دا کار د ایمیل ترلاسه کوونکي ته یو ښه احساس ورکوي او د اړیکو فضا مثبتې کوي. مثلا: هیله من یم چې تاسو ښه اوسئ، یا زه خوشحاله یم چې له تاسو سره کار کوم. 2. د مننې څرګندول. په ایمیلونو کې د نورو څخه د دوی د مرستې او همکارۍ لپاره مننه وکړئ. دا نه یوازې د ښه اړیکو لامل کیږي بلکې همکاران یا ملګري هڅوي چې د خپلو هڅو ته ادامه ورکړي. 3. مثبت حل لارې وړاندیز کول. د مثبتو لارو حل وړاندیز کول. ورته که په ایمیل کې د ستونزې حل ته اړتیا وي، د منفي نظرونو پر ځای د مثبت حل لارې وړاندې کول مؤثره وي. داسې خبرې لکه راځئ چې د دې ستونزې لپاره د یو ګډ حل لاره ومومو د مثبتو افکارو پراختیا لپاره اړینې دي. 4. د خبرو احترام او مهرباني. د ایمیلونو پکې ډاډ ترلاسه کول چې د احترام او مهربانۍ سره خبرې کول کیږي اړین دي. حتی که باید منفي موضوعات مطرح شي، د دې لپاره سلیقې او درناوي څخه کار واخیستل شي. دا کار د اړیکو کیفیت لوړوي. 5. د الهام بخښنې او هڅونې ګډون. په ایمیلونو کې د الهام بخښنې کلمات شامل کړئ. که ستاسو ملګري یا همکاران له کومې ستونزې سره مخ وي، د هغوی هڅولو لپاره د مثبتو او الهام بخښو جملو لکه تاسو توانمند یاست او کولی شئ چې دا حل کړئ استفاده وکړئ. د مثبتو افکارو روزنه او کارول د سالمې ټولنې جوړولو لپاره
د مثبت افکارو د پراختیا لپاره یوازې فردي کار مهم نه دی، بلکې دا باید په کورنۍ او ټولنۍ کې هم رواج شي. که هر فرد او کورنۍ د خپلو افکارو د مثبتولو هڅه وکړي، د ټولنې په کچه به هم مثبت بدلونونه راشي. د مثبتو افکارو پراختیا په مجموع کې د سالمې ټولنې جوړولو لپاره اساسي ګام دی. که موږ د خپلو کورنیو او ایمیلونو له لارې مثبت فکر او عمل تعقیب کړو، نو د ټولنې په سطحه به هم د ښه والي او پرمختګ شاهد واوسو. پایله څه شی ده؟ د دغو ټولو مهمو موضوعاتو پایله آخر کې څه شی راځي؟ د مثبتو افکارو پراختیا یوازې د فردي پرمختګ لپاره نه، بلکې د ټولنې په کچه هم اړینه ده. کله چې د کورنۍ غړي او ټولنیزې ډلې مثبت افکارو په خپلو ورځنیو اړیکو کې شامل کړي، نو د ټولنې ګډه هیلې، ښه والی او پرمختګ ممکن کېږي. د مثبتو افکارو پراختیا موږ ته د انرژي او ځواک لاره راکوي، زموږ ستونزه راکموي او ټولنیزې اړیکې پیاوړې کوي. راځئ چې د دې افکارو په پراختیا کې کار وکړو او د سالمې ټولنې جوړولو لپاره هڅه وکړو. نو ګرانو مینوالو، دا مقاله به د ټولو هغو کسانو لپاره ګټوره وي چې غواړي خپل افکار مثبت کړي او په خپلو اړیکو کې ښه والی راولي. نو ګرانو مینوالو، که چېرته زموږ دغه موضوع د ستاسو خوښه شوې وي، نور دوستانو سره یې که شریکه کړئ، منندویه به مو یاستو.